د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه، وخت په خیر، ستړي مشئ. د ایران مهمه غوښتنه له طالبانو دا چې څه دي، نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کونسلګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلي د منل شوو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبري اژانس د راپور له مخې ناصر کاناني د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کونسلګرۍ کې د بدلونونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې کونسلګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کونسلګریو د اړیکو په باب د وینا د 1963 کال د کنوینسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه چې دا موضوع یې په بیلابیلو ډولونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږونو رسولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې داسې راپورونه خپاره شول چې په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاري د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادونو په څیر لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره ایران یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوي.